Specialist ادم وینفیلد چې یو کارپوه دی د سی ان ان لخوا د پلټنې په دې اخیستل سوې انځوریزه کې ښکاري چې په شروع کې دی د هغه وژنې په اړه خبرې کوي چې ده نه ده لیدلې خو په اړه یې خبر دی. دا د ده د ډلې د یوه غړي لخوا چې براډ نومېدی یوه داسې قصدي وژنه ده چې دی هڅه کوي د ځان دفاع یې ونوموي. دوی په خپله ګرنیټ ور وغورځوي یا بیا یې ادعا وکړه چې دا د سړي را وغورځوي. دا و چې هغه ګرنیټ پټاو شو او دوی هغه بې ګناه کس وویشتی. نو دا قصه په حقیقت کې څه ډول وه؟ ته څه ډول پوه سوی او په اصل کې څه پېښ سوي دي؟ دا قصه چې پیښه شوه نو زه په موټر کې وم خو د دې قصې په پلان وختي لا خبر وم. مورلاک او دا پلان یوه اونۍ مخکې سره جوړ کړی و. سترمن ګیبز دا پلان جوړ کړی و او ده ته یې هم دا ویلي و چې دا کار یو عادي خبره ده، توان نه کوي. Sergeant Gibbs is ساتنمن ګیبز د امریکایي ځواکونو په جزایي کاغذونو کې د یوې بدمعاشې ډلې د قلیدي مشر په توګه هم راغلی دی او د په فوج کې دننه د نشې توکو لکه هیروین او څشه د پیر او پلور کار هم کاوه. سی ان ان و ګیبز ته د وکیل نیولو فرصت ورکړی دی خو د ده جواب ته لا په تمه یو. د هغه کس په وینا چې ګیبز یې لیدلی وایي چې د خلکو او حیواناتو وژل د ګیبز د خوښ کار و. ده به تل خپل ملګري دې ته هڅول چې هغوی هم په وژنه کې برخه ورسره واخلي او بیا به یې هغوی ته اخطار ورکاوه چې چاته ونه وایي. د هغه څخه مې ډېر بد کېږي. د ده وژنې ډېرې خوښې وې او دی ډېر ظالم او وحشي انسان و. ما دا سړی تر اوسه نه و لیدلی چې دی د مسخرو څخه انسانان ووژني. د ده بیخي دا وژنې خوښې وې. که ته د دې حیوان سره نه وای نو ستا په فکر به نور څه پېښ سوي وای؟ که بیا به یې نو ماته د سیسې نه جوړولی خو که دوی پوهېدلی وای چې زه حال وایم نو بیا به یې زه هم نه وای پرې ایښی. د دوی تر لومړۍ وژنې وروسته ما خپل مور او پلار ته په دې اړه وویل. د وینفیلد د وکیل په وینا کله چې د ده پلار په دې وژنو خبر سو نو ده پریکړه وکړه چې په دې پیښو به دا بې پروا فوز په خپل خبروي. وروسته یې په فوز کې یوې پلټونکې ډلې ته خبر ورکړ او د وکیل په وینا د فوز ځواب یې و پلار ته په دې شکل و: دا دومره خبره نه ده، په دې اړه څه کول ګټه نه کوي. زوی ته دې ووایه چې چوپه خوله پاتې سي. کله چې موږ د فوز څخه د دې خبرو په اړه پوښتنه وکړل نو هغوی وویل چې موږ به پلټنه وکړو. 21 کلن ادم وینفیلد اوس د وژنې په تور بندي دی. دا ځکه چې د په خپله هم په تېره می میاشت کې د یوه بېګناه افغان وژنه کړې ده. د وکیل ایرک مانټولو وایي چې دی ملامت نه دی. که څه هم دی په دې پلټنه کې دا مني چې د او ورسره د ټیم غړي یې چې کورفرل جرمی مورل او دا ساتلمن ګیبز هم ورسره وو یو بېګناه افغان یې ووژي. دی داسې آرام معلومېدی، داسې نه معلومېدی چې زموږ سره د کومه دښمني لري. هغه په یو لښتي کې ناست و. دوی د لښتي څخه راولاړ کړئ. زه او مورلاک د بارې شاته ناست و. نو ده بیا وویل چې دی به داسې مري. چا وویل؟ سترمن ګیبز. نو بیا؟ ګیبز وویل چې دی به داسې وژنئ، تاسو به وسلې پرې نیسئ او بیا به نارې کړئ چې ګرنیټ، زه به بیا دا ګرنیټ ور وغورځوم. کله چې دی مړ شو زه به یې د بغل سره دا ګرنیټ ور وغورځوم او بیا دا و چې د دواړه ګرنیټونه د ده خواته ور وغورځول. مورلاک ما ته وویل چې ډزې پیل که. ما هم ټکان شروع کړل او نارې مو کړې چې ګرنیټ. بیا نو ګرنیټ پټاو شو. دغه قصه وه. ښه وبخښه، تا ته د ډزو امر چا درکوي؟ مورلاک. ښه موږ یو وار ټکان وکړل. دا ده وویل چې ټکان وکئ. نو ګرنیټ پټاو شو. هغه ګیبز چې ورغورځولی و دی وروسته راغلی او هغه سړی یې 2 ځلې نور په د سر وویشتی. وینفیلد وایي چې تر وژنې وروسته بیا ساتنمن ګیبز راته وویل چې ته هم زموږ د ډلې یو غړی یې. آیا د دې خبرې څخه چې تا او مورلاک یو سړی ووژئ ستاسو په ضد ګټه واخیستل؟ تاسو ته یې بیا وویل چې تا او مورلاک هم سړی ووژئ؟ یا دا خبره یې زما پر خلاف نه ده کړې. ما زیدون راته وویل چې ته یو لیونی سړی.
The attorney for Corporal Jeremy Morlock د وینفیلد وکیل CNN ته وویل چې د ده موکل د مغزو د خوږ څخه په تکلیف دی چې په 2 چاودنو کې خوږ شوی دی او اوس مهال زوروره دوا خوري چې د ده د پریکړې قوه یې زیانمنه کړې ده. دی زیاتوي چې که چیرې په لومړي سر کې وینفیلد ته غوږ نیول سوی وای نو قصه به دومره نه خرابېدل. Drew Griffin, CNN, Atlanta.